السلام علیکم پښتنو ملګرو کم دو پروفیشنل کونیان چې ملیشیا ته راغلي او په هغوی باندې زموږ اف آی آر دی او په هغوی پسې باقاعده ارسټډ وارنټ دی د تاڼې د طرف نه، خو د هغوی بړوا بیګا هغوی زموږ نه پټ کړو او ساري موږ په دې ځای کې دوکه کړو چې هغه د جازونو ویډیوګانې ورکړې چې دوی موږ د ملیشیا نه وباسلو. هغوی د ملیشیا په جزیره لنکاوی کې دي چې د ملیشیا یو هالینډ دی، د هغې ځای نه موږ ته اطلاع راله چې هغوی دلته موجود دي. نو زه دغه پروفیشنل کونیانو ته وایم چې تاسو الحمدلله پښتانه یو موټی شوي دي او په ملیشیا کې تاسو په یو ځای کې هم نشئ پټېدی. تاسو چې چېرته ځای پښتون به ویني او موږ ته به اطلاع کوي او په تاسو پسې باقاعده ارسټډ وارنټ دی. خو چې په کوم ځای کې تاسو پولیسو له په لاس ورلی او کم پښتانو سره چې دوی میلاو شو نو مهرباني وکړئ د جهاد په نیت باندې د جهاد په نیت باندې دوی ونیسئ او موږ ته راورسوئ. 2 کسان دي 6,000 روپۍ د دوی په سر باندې انعام دی. 2 کسه دي 6,000 رنګۍ د دوی په سر به زه تاسو له انعام در کوم. هېڅ ورته هم نه وامه، هېڅ ورته نه وام، خو صرف وینسئ او زما پورې راورسوئ. 2 کسان دي 6,000 رنګۍ په انعام دی. خو د ملیشیا په هر ځای کې دوی تاسو ولیدو، مهرباني وکړئ وینسئ او صرف زما پورې راورسوئ. زه ورته هم هېڅ نه وامه چې څه ورسره کوي هغه به ورسره حکومت کوي، خو صرف دوی اوس ماله ونسئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم.